د طالبانو زندان کې پر یوې فعالې د جنسي تیري د یوې ویډیو د لیدو ادعا شوې. ګارډین ورځپاڼې او د رخشانې په نوم رسنۍ په یوه ځانګړي راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو په زندان کې یې د ښځو د حقونو پر یوې زنداني شوې فعالې د جنسي تیري ویډیو لیدلې ده. ګارډین ورځپاڼې او رخشانه رسنۍ ادعا کړې داسې شواهد یې موندلي چې ښایي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو په یوې فعالې ډله ییز جنسي تیری کیږي. دغو رسنیو د چهارشنبې په ورځ په یوه ځانګړي راپور کې ویلي د جنسي تیري داسې ویډیو یې ترلاسه کړې چې پکې دوه نارینه پر یوې ښځې په وار وار جنسي تیری کوي. دغو دوو رسنیو په خپل ګډ راپور کې ویلي په ویډیو کې چې د یوه وسلوال کس له لوري په ټلیفون اخیستل شوې زنداني میرمنې ته ویل کیږي چې خپلې جامې وباسي. ګارډین او رخشانه ادعا کړې چې دغې ښځې ویلي د طالبانو ضد لاریونکي د ګډون په تور نیول شوې او د طالبانو په زندان کې د بند پر مهال پرې جنسي تیری شوی دی. په راپور کې راغلی چې د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته زنداني میرمن له افغانستانه وتلې، خو په جلا وطنۍ کې د طالبانو پر ضد له څرګندونو وروسته ورته دا ویډیو استول شوې او ورته ویل شوي که پر طالبانو خپلو نیوکو ته دوام ورکړي دا ویډیو به په پراخه کچه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو لخوا زنداني شوي او بیرته خوشي شوي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د زندان پر مهال جنسي ځورول شوي دي.